بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، نن درته په نسایي وارډ کې د غلطې وینې ورکولو له امله د انافلیکټیک شاک اهتماماتو باره کې معلومات درکوم. د شاک په څیر تداوي پیل کړئ او لاندیني څیزونه توصیه کړئ. د ادرینالین یو نسبت زر محلول 0.1 ملي ادرینالین په 10 ml نارمل سلاین یا رنګر کې د ورید له لارې په لږ سرعت سره آهسته تطبیق کړئ او 10 ملي پرومیتازین د ورید له لارې تطبیق کړئ. 1 ګرام هایدروکارټیزون د ورید له لارې هر 2 ساعته وروسته د اړتیا مطابق تطبیق کړئ. که چیرې برونکوسپازم واقع شي نو امینوفیلین 2.5 ملي ګرامه په 10 ملي نارمل سلاین یا رنګر کې د ورید له لارې په لږ سرعت سره آهسته ورکړئ تر څو چې د ښځې وضع ثبات مومي. د مجدد احیا پورته ذکر شوي تدابیر څخه په ګډه کار واخلئ. د پښتورګو، سږو او قلبي وعي وظایفو څخه څارنه وکړئ. کله چې وضع ثبات وموند نو ښځه مجهز مرکز ته رجعت ورکړئ. دوستانو، ډېر د احتیاط څخه کار واخلئ. کله هم چې د طب څخه فارغېږئ نو په طب کې اساسیت زده کړئ، بیا طب پرېږدئ. اساسیت مو چې زده کړی نه وي د طب پوهنځي څخه مه وځئ او یا په سیتاج کې اساسیت زده کړئ، بیا خپلې میینهانو ته لاړ شئ. دوستانو، د چا ژوند سره لوبې مه کوئ. په خپل ځان ډېر زیات پام وکړئ. د خلکو هم پام وساتئ. او که چیرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ په خپلو ښایسته لاسونو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ورسره څنګ کې د غنټۍ نشان ووهئ تر څو زموږ نورې ویډیوګانې نوټیفیکیشن تاسو ته ورسیږي. الله مو مل شه. خدای په امان.